قسم دی لوی لوی قومونه الله په یو ځل باندې تباه کړي دي. موږ سره خو الله رب العزت ډېره د رحم او کرم معامله ده او نبی علیہ السلام سره وعده کړې ده الله چې ستا امت به په یو ځل باندې نه هلاکوم. نبی علیہ السلام به دعاګانې کولې وی الله زما دعاګانې قبولې کړې ډېرې، یو دعا یې صرف نه ده قبوله کړې او هغې کې حکمت دی چې د دوی به جنګ جګړې نه ختمېږي، ځکه جنګ جګړه چې ختم شي بیا خو ټول جنتیان یو که نه، نو دا جنگ جګړه به پکې او نور. نبی علیہ السلام وی الله زما خبرې ومنلې خصفا ومسخا وقصفا. الله وی زما امت به د دوی مخونه به نه بدلی، دوی به په ځمکه کې نه باسي، دوی په یو ځل باندې داسې عذاب به پرې نه راولي چې په یو ځل باندې ټول هلاک شي. او نبی اسلام عرفات کې بیا ډېر خوشحاله شو، وی نن مې یو بله دعا قبوله شوه، وی الله ما سره زما د امت چې کوم غټ ګناهونه والا کسان دي د هغې د شفاعت هم خبره وکړله. وغفر لامتی المقحمات. نبی علیہ السلام چې کله معراج ته لاړو وی الله راله 3 تحفې راکړې، یو د 50 منځونو په ځای 5 منځونه راله راکړه، دویم راله د سورې بقرې اخیري رکوع راکړه آمن الرسول، چې کله قبرستان کې مړی ښخ کړي او هغه رکوع ورته وایي دا رکوع یې راله راکړه. الله رب العزت راته ویل چې دا ما د عرش په خزانو کې ساتلې وه، هو دا واله دومره بهترین امت یو موږ. او یو راله بله وکړله وی پیغمبره تا د ګناهګارانو باره کې زما پیغمبر د نیکانو باره کې دعاګانې کمې کړي، د ګناهګارانو باره کې زیاتې کړي. الله ته یا الله ټیک د زما نیکان خو به تاسې هم بخې، یا الله زما د امت دا ګناهګاران به څه کوي؟ ما نه کېږي چې د قیامت پر ورځ زما سترګو مخامخ زما امتیان دوزخ ته رواني، یا الله زما دې ګناهګارانو امتیانو سره هم څه ګزاره وکړه. نو الله ورته په معراج کې ویلې وغفر لامتی المقحمات، وی الله را سره وعده وکړه چې د کبیره ګناهګار په باره کې هم که د قیامت پر ورځ چا شفاعت کو هغه هم قبلوما. په دې باندې خو سبحان الله وایي که دې که استاسو فایده ده که نه. نو بهرحال عزتمندو الله رب العزت داسې وعدې کړي پیغمبر سره، ګینې قسم الله چې الله پوره پوره قومونه هلاک کړي دي، پوره پوره بستیانې داسې آسمان ته اوچتې کړي دي او آسمان کې فرشتو د هغوی د چرګانو د مرغانو او د انسانانو اوازونه اورېدلي دي او الټه کړي دي او واپس یې دنیا ته رایشتي دي. زمونږ امت کې یو قسم داسې نشته دی چې الله داسې اسمان ته اوچت کړي او د اسمان نه لاندې را بغولی او لاندې رڼه کړي، داسې یو کسر هم الله نه ده کړي. هلته پوره امت د لوط علیه السلام الله اوچت کړو او وجعل عالیها سافلها، هغه اوچت طرف یې لاندې کو لاندې رو او د پاسه پې د کاڼو باران هم وکړلو، حالانکه چې راغوزار شي بیا خو څه خبره نه بس مړه شو ټول. وایي نه د هغوی ښودلو دپاره چې دوی کې د هلکانو بد عادت او هلکانو نه به ضرورت پوره کو. الله رب العزت هلته و زمونږ په امت کې دا کار څومره زیات دی چېرته یو کس الله رب العزت اسمان ته اوچت کو. نبی علیہ السلام بني اسرائیلو چې ټول کم ګناهونه کړي زما امتیان به کوي، هغوی کې 71 فرقې وي، یهودیانو کې عیسایانو کې 72 شوي، زما امت کې به 73 فرقې جوړېږي. كلهم في النار الا واحده، ټول به دوزخ ته ځي، یو فرقه به بچ کېږي ما انا علیه و اصحابي، چې کوم زما په طریقه رواني او زما د صحابو په طریقه باندې رواني. څومره رحم او کرم الله موږ سره کوي، څومره ګزاره کوي موږ سره. نبی اسلام وی بني اسرائیل چې په کومه سوړه ننوتي زما امتیان به پاکه سوړه ننوځي. او گزاری ته وګوره او رعایت ته وګوره. عیسی علیہ السلام یو ځل یو بستی باندې تیرېدو، ټوله بستی هلاکه شوې وه. عیسی علیہ السلام ته خلک وی د دوی نه تپوس وکړه چې دا ولې هلاک شوي دي. عیسی علیہ السلام تپوس کوي، د تاریخ کتابونو واقعات کې لیکلي دي. عیسی علیہ السلام آواز وکړو اے بستی والا یو کس د الله په حکم باندې را ژوندی شي. عیسی علیہ السلام له الله دا معجزه ورکړې وه چې کله به مړی را ژوندی کو واحیي الموتى باذن الله. قرآن لیکلی دي چې الله رب العزت به عیسی علیہ السلام له دا معجزه ورکړې وه چې مړی به د هغه په حکم را ژوندی کېدو. یو کس را پاسېدو، عیسی علیہ السلام ته تپوس کوي مازا جنایتکم و مازا سبب حلاککم، تاسو څه جنایت کړو، څه ګناه کړی وا، ستاسو د هلاکت څه سبب جوړ شوی، ولې تاسو هلاک شوی، ستاسو کورونه ستاسو قبرونه جوړ شوي دي او دا شان د قبر د جوړولو ضرورت پکې نه و، هم اکه ټول کلی الټه شوي او په هغوی باندې هغه چپرې را پرېوتې وي او هم هغه کورونه د هغوی قبرستان جوړ شوی و.
د کفن موقع پکې چاته نه ملاو شوی، د مور سترګې کتلو موقع پکې چاته نه ملاو شوی، د بچی پغی کې او د چپولو موقع پکې چاته نه ملاو شوی، او د کفن اغوستلو د لمبولو موقع پکې نه ملاو شوی. مونږ خو بچی له کفن ورکو او خکلی کو قبرستان ته یو څو ډیره تسلی راته وشي. هغوی پلارم مړ شوی دی، بچیم مړ شوی دی، ښځه مړه شوې ده، لور مړه شوې ده. او یا ای خلکو تاسو څه ګناه کړې وه؟ په وړو وړو ګناهونو باندې به الله غنیول او هلاکول به. موږ سره الله څومره ګزاره کوي د پیغمبر امت سره د آخر زمان. هغه ورته وایي من کې دوه ګناهونه حب الدنیا و صحبت الطواغیت، زمونږ دنیا سره ډېره زیاته مینه وه او د بدانو خلکو سره به هم ډېر مجلسونه. دا نن سبا عام خبره ده. موږ مولیان بعض وخت کې مجبور وي هر ځای کې کینو. تاسو سوچو کې او په غلطو یارانو باندې خلک فخر کوي، پلانی صاحب سره زما تعلقات دي، او سړي بل ته نصیحت کوي هلکه تعلقات جوړوه، خیر دی، دا پولیس والا هم په کار راځي او دا فوجیان هم په کار راځي او دا بدماشان هم په کار راځي، وایي مړه دا په کار راځي. داسې خلکو سره یارانې خلک خپل سعادت ګڼي. هلکه زما ډېر تعلقات دي، وایه څه خدمت دي نو موږ ته وایه. دا هر یو بل ته وایي. کوم سړی چې دا خبره کوي نو مطلب دی د دار چا سره تعلقات دي او موږ دا فخر ګڼو. نو دې کې دا واقعا یاد لري عزتمند. موږ په دې کې منافقت او په دې شیزونو کې فخر ګڼو. یو سړی ته چا ویل هلکه تا نه څوک نه خفه کي، وایي مړه آسان کار دی، به ها مې ها میلاو، در چا په ها کې ها وایه. بس چې کوم څنګه خبرې وایي ما نو اوسه پورې څوک هم نه دی خبر شوی. مولیانو سره کښېنه بس د مولیانو په شان خبرې کوه، ډبانو سره کینم ډبانو په شان خبرې کوم، وایم تم غلطه نه وې دام ټیک وای. او ماشومانو سره کینم ماشوم کم ځان، چې ښځو سره کینم ځان ښځه کم، بس چې چا سره کینم افسرانو سره ځان افسر کم او خرو والا سره ځان د خرو والا کم، بس داسې کوم. سړی ورته ښه مختصر راته ووایه که نه چې لوی منافق یم. بس لنډه ووایه، داسې ووایه ساده الفاظو کې چې لوی منافق یم. نو عیسی علیه السلام تپوس کوي ولې هلاک شوي؟ وایي زموږ دنیا سره مینه ډېره زیاته وه. تاسو عزتمندو ټول دې موږ خپل ګریوان کې وګورو سره زما باندې چې زموږ او ستاسو څومره دنیا سره مینه ده. قسم دې موږ ته په هر قدم باندې چې کله کتاب پړاو او کله د دین کار کوو څومره د دنیا آفرونه موږ ته راځي، زموږ ایمان سره لړزېږي. څومره په سختۍ باندې موږ مدرسو کې سبقونه په دې جوماتونو کې ناست یو. ګوره د خپل زړه خبره هم درته وکړله، څومره ځان باندې سخته تېرو. ما ته خپله عزتمندو کالجونو کې آفرونه کېږي او موږ ورور په جوماتونو کې ناست یو. نو د هر چا زړه کېږي پیسو ته. ډېره سخته د عزتمندو په دې وخت کې د دین کار کول، ځان دغه ساتل. پیسې ناروا چیز نه دی، دا مطلب نه دی. پیسې خو باندې غبطه راغلی ده، علم او پیسو باندې غبطه راغلی، حسد هم راغلی چې دې کې کولی شي چې چاله الله علم ورکړي، چاله الله پیسې ورکړي او ښځې کې خرڅ کوي. خو د دنیا مینه څومره زیاته ده زمونږ او ستاسو. زمونږ ښځې ته پته نشته چې موږ سره څو روپۍ دي، موږ ته د ښځې پته نشته هغې ځان له چې کوم دی پنګه جمع کړې ده. دا بوډۍ ابۍ چې وفات شي، بوډاګان وفات شي، یقینو که ډېرې ډېرې پیسې ورسره راوځي. د داسې نوټونه ورسره راوځي چې هغه نوټ هم ختم شوی، یعنې د هغه نوی نوټ شروع شوی، هغه نوټ چې کولاوی نو شلېږي، یو بل پورې داسې نښتي. اگر چې پخواني خلک په دې باندې ښه دي، وایي هغه غریبانانو به ګور و کفن له ساتلی، هغوی کې دا نیت به زبردست و. ځکه چې کوم سړی نوټ ساتي هم دی وایي ګور و کفن دپاره یې ساتلي دي. خو حدیث کې راځي چې په ژوند باندې پیسه خرج کول د مرګ وخت کې د 100 روپو نه 1 روپۍ بهتره ده. دا د صحابو نه منقول دي او د اولیاو نه. نو بهرحال وایي زموږ دنیا سره ډېره مینه وه، بدکار خلکو سره به ناسته پاسته وه او په دې باندې موږ فخر کوو. وایي څه چل د سره وشو چې داسې عذاب د باندې رالی؟ وایي ناشنا عذاب رالی. بتنا بالعافیه اصبحنا فی الحاویه. وایي د شپې په خپلو کټونو کې پراته وو، د شپې په خپلو بسترو خپلو بسترو کې پراته وو، په خپلو ډبل بیډو کې پراته وو. چاته څه پته وه؟ هر سړی په خندا خوشحالۍ خپل کور کې پروت وو، ښه په عافیت سره شپه تېره کړه. چې شپه م تېره کړله، اوده شولو، سار چې را پاسېدو سترګې م غړېدلې. اصبحنا فی الحاویه، نو حاویه جهنم کې سترګې کولاو شوې. شپې خپلو بسترو کې وي او سار چې را پاسېدو حاویه جهنم ته رسېدل.
هوتي مل هاویہ هاویہ کم جہنم دے اگر ورتوي سجین وی دا سجین جہنم دے وی سجین کم جہنم دے وی کل جمرت فیها مثل اطباق الدنیا وی دا اگر جہنم دے چپ دے کی یو سکروٹا دا پوری دنیا نلو یدا دا دی پوری دنیا برابر پاک یو سکروٹا دا انسان اسی کانو کی گیر شی راوتے نشی پا یو من خورا کی انسان گیر کا بیتی نشی راوتے چې د کم جهنم یو سکروټه له ټولې دنیا عمره د دې د لاندې انسان گیر چې څنګه دې راوځي او بعضو روایتو کې راځي چې د جهنمي بدن بم الله د دې اعتبار سره غټ کړي د جهنم د غوږ نه واله د شولډره پورې به وایي میلیونه لارې او کاڼي بم الله جهنم کې ورسره واچي دا بوتان بم الله جهنم کې واچي د دې وجې نه عزتمندو لږ شان خپلو اعمالو باندې سوچ وکړو رحمان بابا وی پروان اوبو ورش عمر گورا بس دې دومره نصیحت پدی دنیا څنګه چې د اوبه روانې د قسان ستا د ژوند روان دی خو تا ته احساس نه کیږي او هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس دې دومره نصیحت پدی دنیا په دې خپلو لاسو دې څومره خاورو ته لاندې کړي دي نو دا ژوند د عزتمندو شکر وباسئ چې الله موږ ته د اسلام عقیده نصیب کړې ده او داسې عالمی عقیده د آخرت او د قبر موږ ته نصیب کړې ده ګینې قومونه ډېر په غفلت کې پراته دي موږ الحمدلله زموږ یو چرسي پوډري ته مخې ته قبر ذکر کا وایي الله مې د قبر د عذاب نه په حفاظت کړي چرسي ته هم پته ده چې دا لوی عذاب دی دا اسلامي عقیده دومره بهتر څیز دی او د دې عقیدې د وجې نه انسان نیک عمل شروع کوي عیسی علیہ السلام یو ځل وی د نوح علیہ السلام زوی را ژوندی کو بني اسرائیل خو عجیبه خلکو یو ځل ورته مړی را ژوندی کو وایي چې دا خو د تازه مړی را ژوندی کړی دی داسې زور شان مړی را ژوندی که چې پوره تپوس دي وکړو چې صحیح پته ولګي عجیبه خلک ویل تاسو راته وایي د نوح علیہ السلام زوی نوح علیہ السلام د آدم علیہ السلام سره نږدې تیر شوی آدم علیہ السلام شیش علیہ السلام ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام هغه زمانو کې تیر شوی دی وایي قبر راته وښایي وایي فلانې قبر دی چې راوچتې کو د نوح علیہ السلام د زوی ږیره سپینه شوې وه عیسی علیہ السلام ته تپوس کوي حام سام یافس دا کنعان دا د نوح علیہ السلام د زامنو حام را پاسو وی دا د واس کتابونو کې لیکلي وی دا ږیره دې ولې سپینه شوې ده ځکه د نوح علیہ السلام وخت کې د چا ږیرې نه سپینې دی د ابراهیم علیہ السلام اول ځل ږیره سپینه شوې وه د هغې نه پس بیا دا د ږیرې سپینوالی او دا د ویښتو سپینوالی را شروع شوی دی وی ږیره دې ولې سپینه شوې ده او ډېر پریشان و هغه ورته جی چې کله تا آواز وکړو چې پاسه وایي مالکه قیامت ورځ شوه وایي د دقې آواز د وجې نه د قیامت د یرې د وجې نه په دقه ورځ باندې زما ږیره سپینه شوه د یرې د وجې نه بیا ورته وایي چې دوی ته د نوح علیه السلام قیصه وکړه هغه ورته قیصه وکړه نوح علیه السلام داسې کښتۍ وه دا وه بیا ورته وایي چې زه بس اوس خو دې وخت پوره شو واپس سمله هغه ورته وایي اوس زه یو سوال کومه عیسی علیه السلام ته وایي الله ته سوال وکړه چې ما باندې د مرګ سخته دوباره تېره نه شي یو ځل مې تېره کړې ده هغه ته یې ولې هغوی قسم دی د اولني مرګ زما زرګونه کاله وشو زه په قبر کې پروت یم اول ځل چې ما نسا وتې ده د هغې تریخوالی مې اوس هم په دې مرۍ کې پروت دی اوس به بیا دا را تازه کېږي نو الله ته سوال وکړه عیسی علیه السلام ته نه الله بنده باندې یو مرګ سخته تېروي طبعي مرګ ته مړ شوی دا دوباره معجزاتي ته راوچت شوی دوباره به باندې الله سخته نه تېروي نو بهرحال عزتمندو بیان خو ډېر وخت شو سب کسان را روان دي خو وخت خو ډېر شو امیر صاحب څنګه چل دی روټۍ تیاره ده که نه ها بس خبره را غونډو عزتمندو چې کم کسانو که اودسونه